السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که تر دې دمه تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او ورپسې د بل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ، د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن کلیک وکړئ ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو په واتساپ، فیسبوک، ټویټر، ایمیل او داسې نور اپس کې د خپل ملګرو سره شریک کړئ. د لینک کاپي کولو لپاره کاپي باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه، نظرونه او پوښتنې حتما زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. په دې چینل کې تاسو په خپله ژبه خپل تعلیمي بېلابېل مهارتونه پورته کولی شئ. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمټ ازموینې پوښتنې او ځوابونه 5م درس دی. 41مه پوښتنه: تاسو په دفاعي ډول موټر چلوئ کله چې تاسو د احتمالي خطرونو د لیدلو لپاره خپلو سترګو ته حرکت ورکوئ یا شاوخوا وګورئ. د یو موټر اوږدوالي په اندازه خپل د موټر او د بل ترمنځ فاصله پرېږدئ. د موټر چلولو پر مهال یوازې خپل مخ ته موټرې وګورئ. سم ځواب دی د احتمالي خطرونو د لیدلو لپاره خپلو سترګو ته حرکت ورکوئ یا شاوخوا وګورئ. راځو د ځواب وضاحت ته. تاسو په دفاعي ډول موټر چلوئ کله چې تاسو د احتمالي خطرونو لپاره سړک ته ګورئ، یعنې کله چې مثال دا کار کوئ، یعنې دا په دې معنا ده چې تاسو په دفاعي ډول سره موټر چلوئ. په دوامداره توګه د موټر مخ ته سړک ته کتل خطرناک دي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ګورئ، تاسو باید شاوخوا ته هم وګورئ. کله چې تاسو موټر چلوئ او مخې ته ګورئ او شاوخوا ته ګورئ، یعنې دا په دې معنا ده چې تاسو په دفاعي ډول سره موټر چلوئ. 42مه پوښتنه: تل د اورګاډي پټلۍ د تېرېدو د مخه ودرېږئ کله چې د اورګاډي پټلۍ په هغه ښار یا ښارګوټي کې موقعیت لري چې په مکرر ډول د اورګاډي ترافیک لري. تاسو 2 یا ډېر کوچني ماشومان په مسافر وړونکي موټر کې لیږدوئ. په بل اړخ کې ستاسو لپاره هیڅ ځای نه وي چې په بشپړ ډول سره د پټلیو څخه واوړئ یا تېر شئ. سم ځواب دی په بل اړخ کې ستاسو لپاره هیڅ ځای نه وي چې په بشپړ ډول سره د پټلیو څخه واوړئ یا تېر شئ. راځو د ځواب وضاحت ته. هر کله چې د اورګاډي پټلیو هغه بل لور ته ستاسو د موټر لپاره ځای نه وي نو تاسو باید د اورګاډي د پټلیو څخه تېر نشئ، ځکه که ستاسو لپاره اخوا د نور موټرې ولاړې وي د پټلۍ نه اخوا ته او تاسو نشئ کولی چې په مکمل ډول سره د پټلیو څخه واوړئ، نو په دې وخت کې تاسو باید کوښښ ونه کړئ چې د پټلیو څخه واوړئ، ځکه کله چې اورګاډی راځي نو بیا تاسو ته نه ودرېږي، نو دا ستاسو لپاره ډېر خطرناک دی. 43مه پوښتنه: تاسو باید خپل د موټر هارن وکاروئ کله چې بل موټر ستاسو په لاره کې وي، د ټکر یا حادثې په مخنیوي کې مرسته کوي، بل موټر چلوونکی تېروتنه کوي، یعنې تېروتنه وکړي. سم ځواب دی د ټکر یا حادثې په مخنیوي کې مرسته کوي. راځو ځواب وضاحت ته. یوازې هغه وخت کې د خپل موټر هارن وکاروئ کله چې د ټکر څخه مخنیوي لپاره اړین وي. خپل د موټر هارن مه کاروئ که چیرې یو موټر چلوونکی یا بایسکل چلوونکی ورو حرکت کوي او تاسو غواړئ چې هغه ګړندی شي او یا تاسو ته لاره پرېږدي. په هیڅ وخت کې تاسو د هارن څخه کار اخیستلو هڅه مه کوئ چې مثال تاسو یو کس هغه غلطي وکړي او تاسو ورته هارن وکړئ، یا ستاسو په مخ کې بایسکل یا پیاده تلونکي ورو روان وي
او تاسو ورته هرن وکړئ چې تیز شي، نو په دې حالاتو کې به تاسو هرن یوازې په هغه وخت کې تاسو هرن وکړئ یا د موټر هرن څخه کار واخلئ چې د حادثې په مخنیوي کې مرسته کوي. څلوېښتمه پوښتنه: که تاسو د ټرافیک د جریان په پرتله ډېر ورو موټر چلوئ نو تاسو به ډېر احتمال ولرئ د ټرافیکو ته د مزاحمت په توګه ټکټ ترلاسه کړئ، چې ټرافیکو جریان ښه کړئ، د موټر چلولو دفاعي تخنیکونه وښایاست. سم ځواب دی د ټرافیکو ته د مزاحمت په تور یا توګه ټکټ ترلاسه کړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. که چیرې تاسو د ورو موټر چلولو په واسطه د موټرو نورمال حرکت بند کړئ نو تاسو ته به د ټرافیکو افیسر لخوا یا ټرافیکو پولیسو لخوا ټکټ درکړل شي. ۴۵مه پوښتنه: د خپل موټر مخې ته اضافي ځای پرېږدئ. کله چې ستاسو موټر یخ وي، ستاسو شاته هیڅ موټر نه وي، تاسو یو موټر سایکل تعقیب کوئ یا ورپسې روان یاست. سم ځواب دی تاسو یو موټر سایکل تعقیب کوئ یا ورپسې روان یاست. راځو د ځواب وضاحت ته. د موټرسایکل شاته د موټر چلولو پر مهال اضافي ځای پرېږدئ، ځکه چې موټرسایکل د نورو موټرو په پرتله ډېر ګړندی ودرېږي، یعنې ژر ودرېږي، او تاسې باید د خپل موټر ودرولو لپاره کافي ځای ولرئ. که چیرې موټرسایکل چلونکی بریک ونیسي یا وغورځېږي نو تاسو به د درېدلو لپاره کافي ځای لرئ. همدارنګه په یاد ولرئ چې موټرسایکلونو لیدل د شپې لخوا ستونزمن دي، ځکه چې دوی شاته یوازې یو څراغ لري. ۴۶مه پوښتنه: تاسو غواړئ چې په راتلونکي کونج کې کیڼ اړخ ته وګرځئ. تاسو باید د لارې حق راتلونکي موټر ته ورکړئ چې هغوی هم کیڼ اړخ ته وګرځي. ټول نږدې موټر یا ستاسو په لور راتلونکي موټر ته ورکړئ. هغه پیاده تلونکو ته ورکړئ چې د سړک په غاړه کې د تګ اشارې ته انتظار باسي. سم ځواب دی ټول نږدې موټر یا ستاسو په لور راتلونکو موټر ته ورکړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. کله چې کیڼ اړخ ته ګرځئ تاسو باید پیاده تلونکو، بایسکل چلونکو یا نورو موټرو ته چې په شنه څراغ حرکت کوي د لارې حق ورکړئ. ۴۵مه پوښتنه: مخکې له دې چې تاسو لاین بدل کړئ تاسو باید خپل عقب هندارې وګورئ او په خپله اوږه باندې وګورئ یا اور شولډر وکړئ. په سیګنال ورکولو پیل وکړئ کله چې تاسو راتلونکي لاین ته ځئ. د هستوګنې په سړکونو کې د موټر چلولو په وخت کې لږ تر لږه 500 فوټه مخکې د لاین بدلولو څخه اشاره ولګوئ. سم ځواب دی په خپله اوږه باندې وګورئ یا اور شولډر وکړئ. راځو ځواب وضاحت ته. د لاین بدلولو د مخه دا خورا مهم دی چې تاسو شاته وګورئ او په خپله اوږه باندې وګورئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې هغه لاین کې د موټرو په لاره کې نه یاست چې تاسو غواړئ ورداخل یا یوځای شئ. د لاین بدلولو د مخه ځان ډاډه کړئ چې هیڅ موټر چلونکی هڅه نه کوي چې د بل لاین څخه ورته لاین یا ځای ته راځي. کله چې تاسو لاین بدلوئ باید اخواته لاین ته هم ګورئ. که ښي خواته لاین بدلوئ نو ښي خواته اخواته بل لاین ته وګورئ چې د هغې لاین نه خو دې لاین ته همدې نقطې ته کوم نقطې ته چې تاسو کوم لاین ته چې تاسو ورځئ چې هغه دې لاین ته نه راځي. زیاتره حادثې په همدې کې کېږي چې بل خواته شاته ګورئ چې شاته موټر نه وي خو اخواته لاین ته متوجه ناستئ، یا چپ خواته تاسو لاین بدلوئ چپ خواته موټر ته بل لاین کې وګورئ. که ښي خواته لاین بدلوئ ښي خواته د کوم لاین ته چې تاسو ورځئ د هغې نه اخواته لاین ته وګورئ چې بل موټر خو راتلونکی نه دی دې لاین ته. ۴۸مه پوښتنه: تاسو غواړئ په دوه طرفه سړک کې ښکته لور ته خپل موټر پارک کړئ او هیڅ څنډه یعنې کارب شتون نه لري. تاسو باید د موټر مخکیني ټایرونه کومې خواته یا کوم لور ته واړوئ.
ښي یا د سړک غاړې ته نیغ مخامخ چپ د سړک د مرکز په لور سم ځواب دی ښي یا د سړک غاړې ته. راځو د ځواب وضاحت ته. کله چې موټر په سړک باندې ښکته لور ته پارک کوئ یعنې کوم چړی وي د چړۍ باندې ښکته لور ته پارک کوئ یا سړک باندې ښکته لور ته پارک کوئ او سړک پرته له کرب څخه وي یعنې څنډه نه لري خپل د موټر مخکیني ټایرونه د سړک ښي غاړې ته وګرځوئ تر څو ستاسو موټر د بریکونو ناکامېدو په صورت کې نورو موټر مخته لاړ نشي. یعنې کله چې موټر بریکونه کار پرېږدي یا حرکت وکړي چې تر څو د سړک مرکز ته رانشي او نور موټر مخته رانشي چې د حادثې سبب نشي. راځو 940مې پوښتنې ته. ډرایور ستاسو څخه مخکې په یوه کراسواک یا د تېرېدو ځای کې ودرېږي تاسو باید څه وکړئ؟ په احتیاط سره موټر په 10 مایله فی ساعت یا ورو ورو تېر کړئ. لاین بدل کړئ، په دقت سره وګورئ او ودرول شئ موټر څخه تېر شئ. ودرېږئ یوازې هغه وخت کې پر مخ لاړ شئ کله چې ټول پیاده تلونکي د سړک څخه په بشپړ ډول سره واوړي. راځو ګورو سم ځواب کوم یو دی. ودرېږئ یوازې هغه وخت کې پر مخ لاړ شئ کله چې ټول پیاده تلونکي د سړک څخه په بشپړ ډول سره واوړي یا تیر شي. راځو د ځواب وضاحت ته. تاسو باید هغه موټر څخه تیر نشئ چې په کراسواک کې یا پیاده تلونکو لاره څخه د مخه درېدلی وي. یعنې مخې ته پیاده تلونکو لاره وي یا کراسواک وي یا د تېرېدو ځای وي او دا هلته ولاړ وي. ممکن د سړک څخه تېرېدونکي یا پیاده تلونکي وي چې تاسو یې نشئ لیدلی. د خطر د مخنیوي لپاره پر ځای ودرېږئ. یوازې وروسته له دې چې ټول پیاده تلونکي تېر شو نو بیا حرکت وکړئ. 50مه پوښتنه. تاسو باید یوې څلورلارې ته داخل نشئ که تاسو پوهیږئ چې ستاسو په تګ څلورلارې بندیږي پرته له دې چې تاسو په شنه څراغ کې څلورلارې ته ننوتلل. په هر حالت کې حتی که ستاسو لور ته اشاره شنه وي پرته له دې چې تاسو د لارې حق ولرئ او یا څراغ شین وي سم ځواب دی. په هر حالت کې حتی که ستاسو لور ته اشاره شنه وي. راځو د ځواب وضاحت ته. تاسو په هیڅ وخت کې څلورلارې یا چوک باید بند نه کړئ. څلورلارې یا چوک باید بند نه کړئ. کوم دغه ته چې راځئ څلورلارې ته حتی که سیګنال ستاسو لوري ته شین وي هیڅ وخت کې څلورلارې یعنې انټرسیکشن ته د داخلېدو هڅه ونه کړئ چې ستاسو د تګ په واسطه څلورلارې د نورو موټرو پر مخ بندیږي یا بنده شي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ، خپل وړاندیز او بریالیتوب زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ. دا ویډیو د نورو سره شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي.